دنیا نه څه غواړي او څه ورسکې څه کې واده ورسکې دنیا نه څه غواړي او څه ورسکې څه کې واده ورسکې مړه چې شپه ورځ یوه کې رانه خپل دی نه کا چې ورته ټول عمر لګې شي رانه شل دی نه کا دغه یوه جوړه دی چلې د بدل دی نه کا یا خو د مازغه یا خو د اثر کار نه کوي یا جوړي ودې ځکه د نظر کار نه کوي عقل د پښو کې دی او عقل د اکثر کار نه کوي. علیکم ورحمت الله وبرکات. قدرمندو کتونکو میا ایاز احمد ما د میا ټي وي د یو بل نوي پروګرام سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ د میا ټي وي همدغه کوشش دی مات ګډ چې مونږه د ادب په ملګرو پسې وګرځو او د هغې نه څه ریکارډ کو په ادب چا کار لږ کړی کو چا ډېر کړی خو چې مونږ هغې ته ورسو. په دقې لړۍ په کړۍ کې را سره نن یو بل د ځوان کل ترجمان شاعر شعیب باجوړی صاحب باجوړ ته نن راغلی دی، هغه را سره ناست دی. نو د هغه طرف ته ځم. شعیب باجوړي صاحب تاسو ته د میا ټي وي په پروګرام کې ډېره زیاته مینه وایم او د زړه ته هرکلی وایم ځکه چې ستاسو شعرونه اورم او شعرونه هم ډېر خواږه دي. ډېره مننه وروره ستا هم چې ډېر لرې نه رالې. زم باجوړ ته راغلی یم خو تاسو مې یوه نیمه ګنټه مزل وکړو نو ډېره زیاته مهرباني. ډېره زیاته مننه شعیب باجوړي صاحب. د میا ټي وي د کتونکو سره به په لنډو الفاظو کې دا شریکوو چې شعیب باجوړی څوک دی او په کوم ځای کې سترګې غړولې. نو نوم مې شعیب باجوړی دی او اوس چې کوم روان ژوند دی هغه پېښور کې کوم او اصل یم د باجوړ. شعیب باجوړي صاحب اکثر د میا ټي وي مینوال یعنی زمونږ کتونکي هغې چې کله موږ پروګرام ریکارډ کوو نو هغې په دې کوشش کې چې کم ناس خلک د پروګرام نو هغې به زموږ دپاره څه راوړي نو تاسو به زموږ د مینوالو دپاره کم شعرونه یا کم نظمونه ډالۍ کوئ هغې ته؟ نو به چې څه وي ستاسو وړاندې به وروره بس په هیله باندې یم او په تمه یم چې د میا ټي وي د کتونکو سره څه شریک کړي چې زه به تر منزله ځم چاته انتظار نه کوم زه به تر منزله ځم چاته انتظار نه کوم دا خلک ما تللی دی زه په چا اعتبار نه کوم. دغه نظم به درته ووایم چې ارشاد نظمونه ستا ډېر زیات مشهور دی او هیټ دی. ډېره زیاته مننه وروره چې د مرګ نه پټېده نشته یو وار به خوري په دنیا مه نازېږه د مرګ غزار به خوري. د مرګ نه پټېده نشته یو وار به خوري په دنیا مه نازېږه د مرګ غزار به خوري. ای په پیسو باندې مینه اشنا ډېرې په اعتبار خوړلي دنیا د خدای ظالمه سي مرګ درته یادېږي که نه. دنیا نه څه غواړي او څه ورسکې څه کې واده ورسکې دنیا نه څه غواړي او څه ورسکې څه کې واده ورسکې مړه چې شپه ورځ یوه کې رانه خپل دی نه کا چې ورته ټول عمر لګې شي رانه شل دی نه کا دغه یوه جوړه دی چلې د بدل دی نه کا یا خو د مازغه یا خو د اثر کار نه کوي یا جوړي ودې ځکه د نظر کار نه کوي عقل د پښو کې دی او عقل د اکثر کار نه کوي. دا عذابونه رنګ پرنګ حدیثي نه ویني د خلکو چې رخصتي په اوږو جنازې نه ویني رڼا بالته نه وي را روانې تورې شپې نه ویني. ته په د نیمګړي ژوند خپل مقامي چوت غواړي ښه بلا ساده دی او 2 ورځې عزت غواړي ګوتې په دنیا کې یو تمه د جنت غواړي. دغه ړانده کارونه په زندګۍ مه کوه د کاغذونه د اعتبار په د روپۍ مه کوه واده د ریزه خواغه کلې د سړي فکر د روټۍ مه کوه. په ژوندانه داسې روان جوړ شه په واده ښه کلک مسلمان جوړ شه حرکت د زناورو کړي انسان جوړ شه. دومره نازونه په دولت مه کوه که ستا په لاس وي صاحبه زما عزت مه کوه زما خبرو لرم خدای ورکلی منافقت مه کوه. چې بنګړي یادوي د هغو نورو نه دي زما خبرې منه د سپینو تورو نه دي د زړه په زور میستې څه د کمزورو نه دي. که دې ومنې د مخکې تک تاوان به نه وي که پیدې در نه که نقصان به نه وي ټپه د امن راوړي د شعیب شلیدلې نور ګریوان به نه وي. ډېره زیاته مننه شعیب باجوړي صاحب. ګوره په یو نظم او په یو شعر او په دې خو دې نه پرېږدم شعرونه او نظمونه به راسره ریکارډ کړې ځکه چې موقع خدای په لاس راوستې ده او نن به شعرونه ریکارډ کوم څیزونه چې تاسو ته یاد یا به تاسو زموږ مینهوالو سره ډالۍ کوئ. مننه وروره یو زوړ نظم به درته ووایم چې رزق خدای ورکوي پردي کورونه څه لوران کوم زه چې سهار د خپل کور وزم په دې سوچ کې ډوب یم چې نن به څوک خورم او څوک به وژنم. چې ماښام شو تېرولږې د باران ناغی په نظر مې یو ښکلی ځوان ناغی چې مې وجو لتې ټکوي په خاورو کې دی خړ شو د وړوکي بچونو مې په خوله کې چې دی مړ شو. څه موده پس په هغه لار راغم یو ماشوم مې په نظر راغی چې مې راجوخ کومال بچیه څه کې دلته ویلې کاکا پلار ته مې پیزار ویل او دلته چا مړ کو چې کور ته راوړو مور په تندي ښکل کو. دې سره مې سترګې ډکې شو سر مې ټیټ کو مال بچي او کور کې څه ګزران دی. ویلې کاکا زه په دې نه پوهېږم ټوکو ټقالو باندې ښه پوهېږم. بې یتیم بچي قصه څه داسې وکړه زه چې کله کور ته لاړ شم
مور مې جاړي لاسونه پورته وي ټول ورځ خیرې وکړي چغې تر اسمانه کې مونځ پسې د شپې وکړي چې خدایا دغه ظالم څوک دی چې موږ بې ګناه وجني د خدای نه نه هېرېږي پردي راوړي په خندا وجني دی ورور او خور نه لري د زناوره لوی دی پلار او مور نه لري بچي په سین له شکور نه لري د تکبر په جامه کې ګرځي دته په ځمکه یو شی نه ښکاري د انسانانو په سرونو خیږي ته سړی وړو سړی نه ښکاري دی که راپرېوت د پاڅېدو باندې قسم په خدای د خوځېدو باندې د انسان کړي د زناور د ادا او د ابۍ نه څه خبر دی دا د یتیم بچي سلګۍ نه څه خبر دی دی د قبر د ګزران نه ناخبره لوی دی په ځمکه ګرځي د اسمان نه ناخبره لوی دی دی د قبر د ګزران نه ناخبره لوی دی په ځمکه ګرځي د اسمان نه ناخبره لوی دی د دې دور سندرغاړو څه زما په څه نه لګي دوی په سندرو کې خبرې د مطلب نږدي د دې دور سندرغاړو څه زما په څه نه لګي دوی په سندرو کې خبرې د مطلب نږدي قصه سړی روږده د بس راټوله وی که څوک ورته غوږ نږدي شویب وایي چې زندګي خدای ورکلي پردي سرونه څه لوران کم زندگی هغه ورکلی پردي سرونه څه لوران کم دا د یتیم بچي خیري وي خپل کور زه په خپله وران کم خپل کور زه په خپله وران کم ډېر زبردست با مقصد نظمونه دي شعیب باجوړي صاحب قدرمندو کتونکو دا و شعیب باجوړی چې تاسو اولنې شعر او بیا د هغې نه بعد نظمونه واورېدل که د ژوند بې وفا سلګو انشاءالله وفا وکړله میا ټي وي به ستاسو په درانه خدمت کې دغه شانته نوي شاعران نوي ملګري نور هم حاضروي تر هغه دمه ما میا ایاز احمد له اجازت راکوي چې چېرته م یئ ښاد آباد او بریالي اوسئ